مسؤلیت وایي کار تورونو کار ظلمو مکنی. کار ساختمان سرک جدید اتصالی سرک کمپنی تا سرک برچی که چند قبل توسط ریاست کار، حفظ و مراقبت شورولی کابل آغاز شده بود، از دو استقامت با شدت جریان دارد. این سرک از قسمت قلعه ناظر سرک کمپنی الی حمام نقاش به طول 2274 متر با عرض 30 متر میان ساحات نواحی پنجم و 13 به صورت پخته و اساسی شامل تمام جزئیات یک سرک معیاری طی سال جاری به پای اکمال خواهد رسید که تاکنون 30% پیشرفت کاری دارد. با ساخت این سرک مشکلات ازدحام بیش از حد ساحه پلسوخته کاسته شده و رشد اقتصادی و سهولت‌های متعدد شهری به شهروندان ساحات همجوار فراهم می شود. مسئولان شورولی کابل برای تضمین کیفیت بهتر کار و تطبیق پروژه مطابق زمان معینه به صورت منظم نظارت و بررسی‌های تکنیکی و فنی خویش را نیز انجام خواهند داد. ظلمو مکنی قرار، ظلمو مکنی قرار. شپه او ورځ په ځان یو وکړئ ښه ځیرک اوسئ بیدار. ظلمو مکنی قرار، ظلمو مکنی. مسؤلیت وایي کار تورونو کار ظلمو مکنی. کار پخته‌سازی کوچه‌های منطقه علی خان مربوط گذر 18 ناحیه پنجم از سوی شورولی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد آغاز شد. انجینر ذبیح الله رحیمی آمر نظارت از پروژه‌های ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شورولی کابل گفت که این کوچه‌ها به طول مجموعی 861 متر و با عرض 4 متر شامل ساخت آبروهای آن طی مدت 4 ماه به شکل پخته و اساسی ساخته می‌شود. از طریق این پروژه برای شماری از شهروندان زمینه کار مساعد شده است و با پخته‌سازی کوچه‌های خامه این ساحه مشکلات موجود گلولای و گرد و خاک برطرف خواهد شد. یکی از کوچه‌های اتصالی بین سرک قرغه الی سرک کمپنی می باشد که در موقعیتش در گذر 18 موقعیت داره و از طرف پروژه یونپس تمویل میشه و حدود تقریبا 861 متر به حساب طول ازی است دیگه. انشالله که این پروژه فعلا بران انداخته شده دی گذر و ای که پروژه عملمند است. ما بسیار خوش هستیم، مردم بسیار راضی خوش است از کار دولت ما، از رهبری دولت ما. انشالله در آینده هم انشالله شاید پروژه بعدی خواهد بودیم که بخیر افتتاح شود. مسؤلیت وایي کار تورونو کار ظلمو. د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور په مشرۍ د لومړۍ ناحیې اوسېدونکو ته د ونو او زرغونې سیمو د خړوبولو او د ځمکې لاندې پاکو اوبو د سپما په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو مرستیال د ونو او زرغونې سیمو لپاره د اوبو پر برابرولو ټینګار وکړ. ویې ویل چې د مسؤلینو او ښاریانو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړې روحیې سره کولی شو د ښار او چاپیریال پاکوالي او زرغونتیا ته وده ورکړو او خپل ښار چې زموږ ټولو ګډ کور بلل کېږي پاک، ښکلی او سمسور کړو. اوبه، هوا دغه درې شیان په ژوند کې انسان ورته اشد ضرورت لري. یو فرد مال انسان ده، یو فرد په دنیا کې داسې نشته چې اوبو ته ضرورت ونه لري. هیڅ انسان داسې نشته چې هوا ته ضرورت ونه لري. هیڅ انسان داسې نشته چې ځمکې ته ضرورت ونه لري. نو د دغې شیانو اهمیت وپېژنئ. د دې په ساتلو کې هم ډېر احتیاط وکړئ. د اوبو په سپما کې احتیاط وکړئ. دا یې مه مصرفوئ. ښاغلي منصور زیاته کړه چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راټیټه شوې، نو کېدای شي په ویالو کې د اوبو د فلټرونو په نصبولو سره د فاضله او کارول شویو اوبو له تصفیې کېدو وروسته له ترلاسه شویو اوبو څخه د ونو او زرغونې سیمو په خړوبولو کې ګټه پورته شي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم ادارې او لومړۍ ناحیې مسؤلینو د خپلو خبرو په ترڅ کې د یادې ناحیې اوسېدونکي د ځمکې لاندې پاکو اوبو سپما کولو ته وهڅول او ویې ویل چې په دې برخه کې به د مشرانو او د خلکو د استازو په مرسته او له بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ به د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا په موخه اغېزمن او ګټور کارونه ترسره شي.
همداراز د لومړۍ ناحیې اوسېدونکو ډاډ ورکړ چې د ونو د خړوبولو د اوبو د سپما او د ښار پاکوالي په برخه کې به له کابل ښاروالۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي. په پای کې د یادې ناحیې اړوند سیمو کې ونې او زرغونې سیمې خړوب شوې. مسؤلیت وایې کار کوو کار ظلمو مکنی قرار ظلمو مکنی قرار. د ښاري سیمو او چاپیریال د پاک ساتلو په موخه د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور په ګډون د 4مې ناحیې د مسؤلانو، علماو، ګذر وکیلانو او ځوانانو شوراګانو په ګډون په یاده ناحیه کې تنظیفي حشر ترسره شو چې په پایله کې بېلابېلې سیمې د کثافاتو له شون څخه پاکې شوې. د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال کابل ښاریان د خپل ښار او خپل چاپیریال پاکولو ته د هڅولو ترڅنګ وویل چې د ښار پاکول یوازې د کابل ښاروالۍ دنده نه ده، بلکې موږ ټولو باید لاسونه سره یو کړو او خپل ښار د کثافاتو له شون څخه پاک کړو. ښاغلي منصور زیاته کړه چې د چاپیریال او ښاري سیمو پاکوالی د هوسا ژوند بنسټ او د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونو څخه دی. نو له همدې امله د بېلابېلو ناحیو له اوسېدونکو څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ له مسؤلانو سره مرسته وکړي تر څو له هر راز ککړتیا څخه یو پاک او ښکلی ښار ولرو. دغه راز نوموړي هیله وکړه چې ښاریان د خپلو ملکیتونو مخته د ونو او زرغونې سیمو په خړوبولو کې خپل ښاري او دیني مسؤلیتونه ادا کړي. تاسو وینئ چې د 4مې ناحیې ټول وکیل صاحبان، ځوانان او عام وګړي د 4مې ناحیې راټول کړي دي تر څو یو عام او لوی حشر یې کړی دی د تنظیف په مورد باندې چې 4مه ناحیه د ښاروالۍ سره د تنظیف د ریاست سره همکار واوسیږي، د دوی سره همکاري وکوي، 4مه ناحیه پاک او صفا کې. په ورته وخت کې د 4مې ناحیې د بېلابېلو سیمو مشرانو او اوسېدونکو د ښار د پاکوالي او زرغونتیا په برخه کې له کابل ښاروالۍ سره د هر راز مرستو ژمنه وکړه. د معین صاحب د کلتوري څخه او د 4مې ناحیې د رئیس څخه یو نړۍ مننه چې نن یې موږ ځوانانو شورا وکیلانو تنظیف والا ته تشویق کړلو، خپله 4مې ناحیې ته ګذرونو ته راغلو، د صفایي د تنظیفي پروګرام مو مخته یوړو. مسؤلیت وایې کار تورونو کار ظلمو مکنی قرار ظلمو ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی. د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور په مشرۍ د ښاري کلتور د مهمو مسایلو په ځانګړې توګه د ځمکې لاندې پاکو اوبو د سپما او زرغونې سیمو ته د اوبو رسولو په موخه له کارول شویو اوبو څخه د استفادې په اړه د لومړۍ، 2مې، 3مې، 4مې او 5مې ناحیو د محلي شوراګانو استازو ته د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال د یاده ناحیو اوسېدونکو د ښار په وړاندې خپلو شخصي او ټولنیزو مسؤلیتونو ته وهڅول او ویې ویل چې ښاري ژوند د یو لوړ اصولو او مقرراتو په رعایت کولو پورې تړلی دی چې له مخې یې هوسا او قانوني ژوند برابریږي. که موږ او تاسو ټول سره لاس په لاس شو، یو د بل سره تعهد د وعده وکوو چې کابل به پاک او صفا ساتو، کابل به سرسبزه ساتو، د کابل د ونو په خړوبولو کې به پوره همکاري کوو، نو انشاءالله زموږ او تاسو هیواد به جوړیږي. همداراز د کابل ښاروالۍ د نشراتو او عامه پوهاوي رئیس قاري واسع الله زاهد د ښکلي او زرغون کابل په رامنځته کولو کې د ښاریانو رول مهم باله او ویې ویل چې ښار د ټولو ښاریانو مشترک کور دی او د ښار هر اوسېدونکی د خپل ښار او ټولنې په وړاندې مسؤلیتونه لري چې باید ورته پاملرنه وشي. الله پاک وایي موږ ټولو زیروحو ته ژوند د اوبو په واسطه باندې ورکړی، نو زموږ او تاسو ژوند بلکې د ټولو زیروحو ژوند هغه تړاو لري له اوبو سره. له بده مرغه چې موږ او تاسو ورسره سطحي برخورد کوو، غیر مسؤلانه برخورد ورسره کوو. ورته مهال د انرژۍ او اوبو وزارت د اوبو د تنظیم عمومي رئیس انجینر نعمان نثار کابل ښاریان د اوبو سپما کولو ته وهڅول او ویې ویل چې دغه وزارت به د مشرانو او د خلکو د استازو په مرسته د څاګانو د غیر قانوني کیندلو مخه ونیسي او د ځمکې لاندې پاکو اوبو د پیاوړتیا لپاره به د بېلابېلو ادارو په همغږۍ اغېزمن او ګټور کارونه ترسره کړي. برادران عزیز، یکی از نشانه‌های خوب فرهنگ شهرنشینی خوب حفاظت و نگهداری از منابع آبی شهر کابل است. همه ما به صورت مشترک مسئولیت داریم. ویني مو پتا څپ میړانا ورسته ورکړي